شمله مې هم خوښه ده زما خولۍ انتخاب د سره خولۍ نښه ده د ستر پاڅون انقلاب له ټوپک کرکه نفرت زه یم مین پر اباب نور له جنګ ستړی یمه راکړه قلم او کتاب جنت جنت پښتونخوا راته دوزخ کړه پنجاب ووایئ چاته لا کړو زما د پیغلې ایجاب په اور یې وسوځول زموږ منبر او محراب په اور یې وسوځول زموږ منبر او محراب مونږ ته سندرې ګناه لاهور کې ډمې ثواب مونږ ته سندرې ګناه لاهور کې ډمې ثواب زما بچیان خیر غواړي ستا بچیان مست په کباب زما بچیان خیر غواړي ستا بچیان مست په کباب چې افغانان زوروي خدا پرې نازل کړي غضب ګیلمن ښه پېژنم تور مو دښمن د نصاب بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نه کیږي ټولو لر او بر پښتنو افغانانو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټ وي غاپورې توګایو خو نن ما ته هغه د یوه چاینیز هلک ویډیو را یادېږي تاسې به لیدلې وي هغه یوه په فیسبوک کې ډېره وایرل ویډیو نه وه چې وایي چې فیسبوک والو داسې چشمک ووایي بیا دا بیرې ډېره معاف وي خو زه نن د پښتونخوا پښتنو ته وایم دا د عمران خان د خان صاحب کارکنانو ته او خاص کر د پښتونخوا هغو پښتانو ته چې هر وخت وایي چې پنجاب زموږ مشر ورور دی نن زه هغه یوه د چاینیز هلک شپېلۍ ورته ډله کوم پښتونخوا والو پښتونخوا والو څنګه یاست وږي تږي خو نه یاست غنم اوړه خو در ختم نه دي یاره څومره د شرم او د افسوس مقام دی څومره د شرم خبره ده چې هغه نور خو ته پرېږده نور خو پرېږده چې ویې ځورولو ویې ځپلو کلي کورونه یې رانه وران کړل غرق او تباه شولو چې پیدا یو اویا کاله هغه زما د کتاب نوم اویا کاله برباد شوم اویا کاله خو یعنې مونږ ښه ورځ ونه لیدله که نه په دې اویا کالو راتېر شه د دې اویا کالو نه راتېر شه چې اوس د دې باوجود هم چې بیا هم مونږ جی جناب وایو جی جناب خلکو ته وایو احترام لرو خلکو ته قدر عزت کوو د نسل په بنیاد د قوم په بنیاد د چا سره جنګ جګړې نه کوو د هغې باوجود هم نن تک تور پنجاب په پښتونخوا باندې غنم بند کړل هغه غنم چې زموږ د پښتونخوا په اوبو خړوبېږي د ده غنم د ده د ځمکې غنم زما د پښتونخوا په اوبو خړوبېږي خو نن یې په موږ بند کړي دي خو زه هغو ته وایم هغه مشر ورور یې چې یادوي وژي شوي خو نه یاستئ خدایو دا دې لوږه مړه کو دا چې تو سرټ بغیرتیب کوي دا چې مونږ سخت بغیرتوب کوو پالش کوو چمچه لګوو ګوله غنم خو نه چې بیخي ووایي چې د کورونه به نه راوځئ تاسې بې ایمانه یاستئ په تاسې کې وجدان نشته تاسې خپل حق او خپل ناموس خپله حیا نه پېژنئ په کار ده چې داسې مو بند کړي چې د کټ په پښو پورې مو وتړي لکه خلک چې وزې ورغیم ځې تړي دا غنم خو لا معمولي خبره ده چې را باندې بند کړي اوس په پښتونخوا کې داسې د نر زوی مور زیږولی دی چې ووایي چې بجلي ځنې بندوم ګیس ځنې بندوم نور د اوبه ځنې بندوم چې د پښتونخوا د خاورې د مځکې نه ورځي پنجاب ته نشته خو صرف غریب تباه دی پښتانه تباه دی په پاکستان کې چې نه بجلی ہے نه پانی نه روټي نه مکانی پیر بھی دل ہے پاکستانی خو هغه د چاینیز شپېلي در سره لګي چې پښتونخوا والو مشر ورور غنم در باندې بند کړل اوس نو د بنګالیانو غوندې وریژې وایي وریژې بجلیګر ملا به چې ویل چې لنګ ووهئ لنګ د پښتنو بچیانو لنګ ووهئ غاپور توګایو خو ګایو شو غاپورې خو توګایو شو خو هسې چې داس ټویټونه کړل خو هسې لمڅای شو چې څڼې مې لمڅای خو لوړ شو خو زه یې دا غنم ته خپایت اوس چې دا وریژه وخورستی دا سو په سیرت کمزیري شستی وپښتانې چې د خور خلي غوندې اوبو د وري اوس وریژې وایي پښتونخوا والو مشر ورور غنم اوړه در باندې بند کړل
چې څومره سختیږي را باندې زه دومره خوشحالیږم والله دومره خوشحال یم نن چې زه دغو خلکو ته دا ښایم چې دا هغه ستاسو هغه مشر ورور دی ګوره پنجاب څومره په مونږ په نغدو غنم نه راکوي په نغدو پیسو غنم نه راکوي که نه اوړه یې راباندې بند کړي دي او زمونږ ټولې زمونږ د وسایل زمونږ بجلي کویله سره زر سپین زر د پښتونخوا خاوره کې په تکه سره بدماشي یې رانه خوري مونږ په زیړو سترګو ورته ګورو بیا د هغې خلاف هم چې مونږ خبره کوو چې یعنې دا زیاتی کېږي د پنجاب مزدوران غلامان ګڼ کپان مونږ ته وایي چې تاسې نفرت جوړوئ و ظالمه سړیه ته لږ ځان ته خو په شا وګوره چې په دې کومه خاوره په کوم وطن په کوم ملک په کوم پاکستانیت ته ځان وژنې په دې کې ستا څه حال دی چې نن یې په سره ورځ در باندې غنم بند کړی او د عمران خان د عمران خان سپورټرانو نن ما پوسټ کړی و چې د عمران خان ملاتړ په پاکستان کې نن سبا خاص هغه خلک کوي چې د دکاندار نه د 1000 سامان واخلي بیا ورته وایي چې دا ولیکه پیسې به مې پلار درکړي موږ په بیرین کې داسې سیخ کباب وایو چې خبرې مه کوه ته سوایې وریژې دا سپینې وریژې وایې تاسو د بارې نری قسم دی هسې لکه دا وریژې نه دي دا ډېر سخت کمزوری کوي سړی لکه زما سخت زړه در باندې بدېږي په تاسو مشر ورور یعنې اوړه غنم بند کړل یعنې دا خو ښه کار نه وشو که نه زه صرف د دې دپاره لایف راتلم چې ما ویل چې هغه د چاینیز هلک غوندې صرف درته ووایم چې پښتونخوا والو مشر ورور در باندې غنم واړ SYS ته وریژې چاوله دي چاوله دا چاوله څه دي دغه نه ناس ډېر سخت ګیس نسي ګسه دا ګردش په ورځ وستي ګیس ته چې ګړ ماکې کا د دغه ګړګړي نه جونی نه خلوص اوستی خدای او دا جوله تا وکستی چې چک شستای د خپل حق حقوق سړیا خپل حق وغوړستی کم از کم نه دا نه چې په توس میش سړی وژني د خپل حق دپاره کم از کم په سوشل میډیا باندې خو غږ پورته کوي لاریونونه وباسئ چې تاسو د کشمیر په باره کې ریلیانې ایستلی شئ تر نن تاریخه ته ماته دا ووایه چې هندوستان په کشمیر باندې اوړه بند کړي دي غنم یې پې بند کړي دي ناقسم دی نه دي پې بند کړي خو په تا په یو ملک کې دننه ایک سایه پرچم کې تلے سایه هم ایک ہے د اخ پرچم کې سایه تلے په تا باندې اوړه او غنم بند کړي دي پښتونخوا والو داسې د نر زوی خو پرېږده چې مور راوړی وي چې دی ورته وایي چې زما د خاورې نه بجلي او دغه درځي دا زه بندوم په خوله ډوزې باندې هېڅ کار نه کېږي دا فیسبوک لای خو به زه تل داسې لایو وکړم چې داسې سره سپڼ کې ووروي لکه پنچري چې کله کله په قبله غازه نه خاتوشیان دره دا سپڼ کې ودته وورو خو عملي کار په کار دی تاسو چې د کشمیر په باره کې ریلې ایستلی شئ او تاسو د خپل حقوق په باره کې چې به تاسو مشر وریر دا د مشر وریر زمون د مبارک شي پښتونخوا والو دله خو مړه شپېلي کا نه شو والی په داس دي شی چې سرکوري دي دی کله خو سکیورټي وکارېږي چې دا شپېلي کې څه شته وایي خو به هر حال ډېر زیات د شرم ځای دی د شرم مقام دی چې په مونږ باندې غنم اوړه بندوي او موږ په زیړو سترګو ګورو دومره همت نشو کولی چې خپل حق وغواړو خپل حقوق وغواړو نو زه سوال زاری درته کوم منت درته کوم چې راپورته شئ صرف د خپل حق وغواړئ د خپل حق په باره کې مبارزه وکړئ چې څنګه به پاکستان کې نورو شهریانو ته حق حاصل دی داسې حق وغواړئ نه ران شئ وسړیه مه کوه تر څو به عمر دراز مروت چا ورته وایي چې تر څو به عمر زه به تر څو پورې خپل حق په دعاګانو غواړم نو تر څو پورې به حق په دعاګانو غواړئ تر څو پورې به ټیټې زیړې سترګې قسم په خدای مرګ ژوند خو نه دی دا خو د خدای تعالی په لاس کې دي چې یو وارې څوک مسلمان وي دا باروسه دا یقین ایمان لري چې مرګ ژوند د الله په لاس کې دي عزت ذلت د الله په لاس کې دي نو بیا ویره د څه خبرې ډار د څه خبرې د خپل حق په غوښتل کې چې مړم شي شهید یې د جابر حکمران په مخ کې د حق خبره کول جهاد عمران خان خو درته وایي چې سکون تو صرف قبر میں ہوسی صحیح خو بیا
داسې قبرونو ته لاینونه ور جوړ کړي لکه ریسټورانټ یو مشاور وایي د عمران خان یو وایي اوړه چې ګران دي ما یې خورئ یعنی ما خورئ اوړه که نه عمران خان وایي سکون صرف کابر میں او چې کوم د نن یې په موږ په سپینو سترګو اوړه او غنم بند کړي دي پنجاب دا کومه لوبه روانه ده اوس سړیه دا کومه کیسه روانه ده کله غریم شاخ دی وي کله غنم بند شي کله یې چې سکون قبر میں کله په 3 کروڑه چینا شي ما کې ساړه ځنه خو شرم وي دا ملک چلاوي دا خلکه دا څلور ټیری پیسه کل یې راون کړی دی سړه لره شه بل ملګرو غاپورې تو ګیو اصل خبره د یو شخص نه ده چې غاپورې ګیو یا باجوا ګیو یا څه دا نظام زمون خلاف دی دا نظام بدلول غواړي دا په پاکستان کې چې کوم نظام شروع دی دا په دې نظام کې زمونږ د پښتنو وژنه بربادي ده د دې نظام چینج کول پکار دي د دې نظام خلاف راپورته کېدل پکار دي چې موږ دغه نظام چې د پښتنو خلاف روان دی پښتنه پکې ځلېږي موږ دغه نظام نه منو شخص خو نن غاپوره لاړو سبا به بابرې مابرې لاړ شي که دا بل څه نومېږي بله ورځ به بل لاړ شي د دې نظام خلاف راپورته کېدل پکار دي د پښتنو په وینه سیاست د پښتنو په وینه سیاست خو خیر دی یا خو یعنی اوس یې څه کوي د پښتنو په وینو تجارت د پښتنو د کورونو ورانول زمونږ بچیانو ته د جنت د دوزخ هغه ورکول چې داسې پې ورغاشه د دې خلاف مبارزه پکار ده ملګرو راپورته شئ ننګ وکړئ ګنې مشر ورور نن غنم در باندې بند کړي دي اوړه مشر ورور الپنجاب خان وزیرستاني دلته زما یو تره دی خاضر یې بولي په سعودي کې دی ډېر سخت بار کمنټونه کوي خو دومره غټ ګل خان دی دومره چې بالکل یې داسې ښکر شوي دي د ګل خانې هغه بار کمنټونه کوي تسالي راکوي چې ور یاره بیا داسې وشول داسې خو چاچا زما خواږه تره غنم یې یاره چې کیمستی در باندې خوښ څه یا زه یم چې کیدی شي کونډې نه که په پښتنو کې لږ حیا راځي کونډې نه که لږ شهور راځي کونډې نه که لږ د خپل حق د مبارزې د خپل حق په غوښتلو پوهېږي خدای مو خوشحاله لره ملګرو زه صرف د دې دپاره راغلم چې ما ویل صرف یوه شپېلۍ ووایم چې پښتونخوا والو مشر ورور در باندې غنم بند کړل راپورته شئ که نه وغواړئ د خپل حق وغواړئ چاچا کمنټ نه کوي ورک شو والا تره نه کني کم پرېږدم چې حقه خبره نه کوي خیر دا صحیح دی مبارزه کوي زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ښه کلک ملګری دی خو نور دغه دی ما بالکل نه مني زما سره ډېر په ضد دی ځکه په لایف ویډیو کې وایي نو ملګرو راپورته شئ د خپل حق غوښتنه وپېژنئ خپل حق وغواړئ د خلکو نه په دې مو نه څوک وژنئ که پې مړه شئ نو هیڅ خبره نه ده په دې د مړه شئ هیڅ کیسه نه ده قبر مرګ ژوند دا ژوند څه دی دا د مرګ دا روح امانت دی د مرګ دا به خامخا ورته سپری که په بېننګي وي که په ننګ وي که په کور وي که په سنګر وي دا روح به خامخا تاسې سپاری مرګ ته نو د فتح جان لاله غزل ډېر خوند راکړی و پرون یې ویلی ووایي دل خو خال ته چې شاه زمزمه مې فتح جان لاله ته وروایي چې خپېمانه نه یم په ناره د لر او بر دې مړ شم ما یې د واورو اوبه څښلي به سپین غره دې مړ شم خپېمانه نه یم په ناره د لر او بر دې مړ شم ما یې د واورې اوبه څښلي په سپین غره دې مړ شم دا د شتمن وطن شتمنې خزانې چې بچ شي که په ما کېږي نو د سولې په ټغر دې مړ شم د افغانیت کلمه سر باندې راولي کوي چې د افغانیت کلمه سر باندې راولي کوي چې په پمیر قبر راته جوړ کړی په تورغر دې مړ شم کابله تا ته مې یو څه وخت قربانۍ درکړلې دا ځل کمرم نو پاټک په پېښور دې مړ شم چې خفه نه شي د کشمیر دعوت دې مه راکوه دا یو ارمان مې دې پوره شي په خیبر دې مړ شم وای د وطن کاڼي پیغورونه راکوي شرمېږم وطن ته نظم فتح جانه مسافر دې مړ شم
نو ملګرو مړه دې شئ خو په ننګ په غیرت دې مړه شئ د بستر تر مرګ نه سل ځلې قربا د بستر په مرګ نه سل ځله بهتر دی کوم سړی چې د وطن په ننګ قربان شي څوک چې سر لکه منظور په وطن شیندي نو هغه سړی د ټول ولس جانان شي ته چې ځان آزادوي تکلیف به زغمې دا متل هم دی چې ګټې په تاوان شي خدای مو تل خوشحال لره چې هر چیرته وي خپل پښتون ولس ټول مسلمانان په دعاګانو کې یاد ساتئ راپورته شئ د پښتونخوا پښتنو د خپل حق غوښتنه وکړئ خپل حق حقوق وپېژنئ خدای مو تل خوشحال لره وایي که د وطن په ننګ شهید سوې که د وطن په ننګ شهید سوې په تار د زلفو به کفن درته ګنډمه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته